بعضې وخت موږ د نورو خلکو نه زیاتې تمې کوو چې دغه سړی به راته زما کار کوي او دی به مې په کار شي. تل هم دغه اسره کې اوسو او امید مو هم په دې خلکو پورې تړلی وي. هم د دې له وجې بیا موږ کې خود اعتمادي، په ځان باور او بروسه ختمه شي. که بیا موږ یو کار کولی هم شو، خو د دې تمې او اسرې له وجې بیا نه شو کولی او تل دغسې نیمګړی پاتې وي. که چېرته موږ د دې خلکو نه تمه کول پرېږدو او دغه د بل د تمې زنځیرونه له ځانه پرې کړو، په ځان او خدای باور وساتو، نو ژوند به مو پر سکونه او په آرام وي. کار به مو هم پوره او په وخت سرته رسي، نیمګړی به نه پاتې کېږي. زړه او مازغه به مو هم خوشحاله او په اطمینان وي. شعر دی چې که د تمه له مخلوق له دره پرې کړه، که د تمه له مخلوق له دره پرې کړه، بادشاهي دې مبارک شه که ګدای